خواږو ملګرو ګرانو مینوالو السلام علیکم. مختیار علي وصال د صوابۍ د سکندري کلي نه تاسو سره بیا د سکرین په مخ باندې یو خپل ساده شاندې غزل تاسو ته ډالۍ کوم او امید لرم چې تاسو به ترې خوندونه واخلئ. دا تقریبا د نن یو شپږ کاله مخکې دا غزل ما لیکلی و او زما ډېر زیات خوښ دی. زما ډېر خواږه ملګري دي سلمان خان او عاصم اسد بھائی ډېر خواږه ملګري دي. نو هغې په خپل فرمایش باندې راته ووایي چې یاره دا غزل موږ ته ووایه نو تاسو هغې ته ډالۍ کوم چې زه څه خبر وم چې د مینې نه لانجې جوړېږي. زه څه خبر وم چې د مینې نه لانجې جوړېږي. زه څه خبر وم چې به دومره حادثې جوړېږي. که زه خبر وې ما به نوم د یار اغستی نه و. که زه خبر وې چې به دومره فاصلې جوړېږي. که زه خبر وې ما به نوم د یار اغستی نه و. که زه خبر وې چې به دومره فاصلې جوړېږي. دلته خوله د وینې ګرانه ده د خان د بچي. دلته خوله د وینې ګرانه ده د خان د بچي. غم د غریب دی چې د وینې نه یې خولې جوړېږي. هغه وعدې هغه لوزونه او قسمونه څه شو؟ هغه وعدې هغه لوزونه او قسمونه څه شو؟ تا چې به وې مختیار زما سره خانې جوړېږي. هغه وعدې هغه لوزونه او قسمونه څه شو؟ تا چې به وې مختیار زما سره خانې جوړېږي. د ډېرو ملګرو په فرمایش باندې او په بار بار وینا باندې هغې ته یو کلام ډالۍ کوم خو د هغې نه مخکې یو دوه ټپیز دي چې په سره غرمه در پسې ګرځم خوله خوله در پسې ګرځم ړنده کڼه در پسې ګرځم په خوب اوده در پسې ګرځم په لاس به راشې بچې خوښه به دې شمه نښې مې ټولې اور کې کېږدئ دا یو تصویر مې کور کې کېږدئ نخې مې ټولې اور کې کېږدئ دا یو تصویر مې کور کې کېږدئ لږ مې د خلکو شور کې کېږدئ امانتي مې ګور کې کېږدئ یار چې خبر شي ثوابی ته به مې وړي نه. دا یو کلام ستاسو توجه غواړم چې په ګڼو کشالو کې دې راګیر کړم ولاړې په ګڼو کشالو کې دې راګیر کړم ولاړې د ډېرو خوشحالو نه دې راتېر کړم ولاړې د ژوند په هر ډګر در سره ملومه جانانه د ژوند په هر ډګر در سره ملومه جانانه د ژوند په نیمه لاره کې دې هیر کړمه ولاړې بېګا دې قط په قط خپل او پردي جدا کول چې بېګا دې قط په قط خپل او پردي جدا کول چې ته ګوره په پردو کې د زه شمېر کړمه ولاړې لقب دې راله راکړه خو زړګی دې رانه یوړه لقب دې راله راکړه خو زړګی دې رانه یوړه درنو درنو غمونو ته دې شیر کړمه ولاړې ساده باده مختیار ومه خو ګرانې تا شاعر کړم ساده باده مختیار ومه خو ګرانې تا شاعر کړم غزل کې دې د ځانه را چاپېر کړمه ولاړې ساده باده مختیار ومه خو ګرانې تا شاعر کړم غزل کې دې د ځانه را چاپېر کړمه ولاړې. ډېره زیاته مننه امید لرم چې د دې کلام نه به تاسو خوندونه اخیستي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ. د الله په امان.